السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا په نوي ولاګ کې امید کوم تاسو به روغ او جوړ یاست. نن مې اراده کړې ده چې جیم ته لاړ شم، هغه شیان تاسو ته زه نن وښیم چې کوم شیونه ما په ځان باندې ټیسټ کړي دي او په کوم شي سره زما وزن تقریبا په 2 میاشتو کې 14 نه تر 15 کیلو پورې وزن کم شوی دی، چې ما څنګه وزن کم کړ. دوستانو څو اسانه ټیپس دي په جیم کې پیدا اخیستلی شي. دوستانو په دې ولاګ کې ما سره ضرور اوسئ. که څه سوال هم لرئ تاسو ضرور کمنټ کولی شئ، نو لایک او کمنټ ضرور وکړئ چې موږ هم لږ نور موټیویشن میلاو شي. دوستانو دې ولاګ ما سره اوسئ، سټارټ وکړو. ټریننګ سټارټ کوو چې موږ ټیم کوو د وزن ختمولو لپاره په شوربې کوو. دا ریبه بنده دودانې چې دی خالي اوسپنه د ګرمولو لپاره به خامخا کوئ چې شولډر او سپې چې د شاته رغنو خلاص شي. اوس به کوو پیډ پمپ، نو هغه هم تاسو ما سره وګورئ او چې هغه څنګه اوس هم وکړو پیډ پمپ. دا چې دی تاسو کتلی شئ تقریبا شپېته پوره ټوټل 8 کیلو دی. نو زه م اول ټایم 8 کیلو کومه بعد 3 میاشتو بعد. نو ډېر زیات ملا ته زور ورولي، نو تاسو مې ګزارش ده چې هېڅکله هم 8 کیلو مه لګوئ، 20 کیلو نه بیخي زیات مه لګوئ تر 3 میاشتو پورې. نو د 4 میاشتو به انشاءالله تاسو ته ضرورت هم نه پېښ کېږي، ولې چې تاسو کولی شئ په 2 میاشتو کې دومره وزن کم کړئ چې بیخي هم څوک ونه پېژني. نو 3 سټیپه به زده کړو، 10 12 10 او 8. نو دا هم ګورئ او د دې نه بعد به بل چې دی اخري هغه موږ تاسو ته شیر کړو. اوس په درېیم اخري کوو، هغه موږ تاسو ورته وایو ټیټېدل او جګېدل. شولډر باندې به وزن تمه تاسو ښکاري، نو هغه به تقریبا 3 یا 4 سیټه کومه. دا هماغه رقم دی 12 10 8. ball, tinskuru ball din wala mix ulu lagam sta. Actually ball day 20 kilo ball day
زه ته ویلی چې هیډ د بال مطلب کولی شي تاسو لیک سره راولئ د بدن څومره غوړ چربي چې ده ټوله څومره تاسو چې کولی شي دا پرې خپور اکسرسایز د هغه نه زیات هیډ د بال تاسو سره کومه هیډ د بال اکسرسایز چې دی تاسو د بدن څومره فټ چې دی چربي چې ده هغه ټوله ختموي ماته ګورئ داسې به یې په ځمکه هماغه رقم هغه دانې به کوئ تقریبا هغه رقم درې یا څلور ریپه کولی شئ 12 لس اته ډېر په عمومي دا 5 کیلو دی ملا هم خرابوي ځکه چې 5 کیلو وزن چې راولي ملا کې دي هم پروبلم راولي هیڅ کله چې بال ولې کې چې کوئ مطلب دا تاویږي لاس خوږوي دولس لس ساعته ایزي ډېر اسانه دي خو پام کوئ ځکه چې دروند دی پټي خامخا لګوئ ملا کې مسله راولي نورمال د خېټې اکسرسایز که هر څومره کولی شي 80 50 دېرش شل چې څومره کولی شي په دې کې څومره زیات کولی شي عمومي تاسو لپاره فایده ده ځکه چې دې سره چې تاسو خوبونه سپک شي نو په دې طریقه تاسو خپله چربي خپله خېټه ډېره په ایزي جوړولی شي آخري 3 ریپه پاتې دي د خېټې اکسرسایز هغه به تاسو سره شریک کومه نو ختم دی صرف همدا اکسرسایز دی 3 ریپه دي او همدغه اکسرسایز دی کوم چې ما تاسو ته وښوده فاینلي خلاص شوم کوم اکسرسایز چې ما تاسو ته وښوده په دې باندې تاسو ټرای وکړئ صرف 1-2 میاشتې نو په ګارنټي سره تاسو وزن 15 کیلو په ګارنټي سره کموي زه مخکې چې وم زه به تاسو تصویر کې پیدا نه کړم نو ضرور به تاسو سره په دې بلاګ کې شیر کړم چې د ما وزن څومره او وس څومره دی نو دا چې دی زه اوس بېرته راغلم چینج روم ته چې کالي پکې چینج کوم نو اوس بالخیره کالي به پکې چینج کوو او د کور په طرف به ځو ولې ډېر زیات ستړی شوم نو انشاءالله تعالی امید کوم ستاسو به دا بلاګ خوښ شوی نو په نیکسټ بلاګ کې ورسره ملاویږو اوس لپاره اجازه غواړم له پامه